د کلي اوسېدونکی یم. اصلي خو زموږ ځای خروار ده، خو اوس په سلطان خېلو باندې دا ځای زموږ مشهور ده. سلطان خېلو کوم ځای مربوط دی؟ هغه د میري جندړ ولسوالي جندړ ولسوالي د میري او جندړ ولسوالي مربوط. حاجي صاحب اوس دلته الحمدلله ډېره ښه سوې ده. پروسه کال ما کرلې وله، بل کال م کرلې وله، دا 2-3 کاله مخته نه ده. امن نه و، ولا کوم نه اوبه لګولی سوی یا نه ورته راوتی سوی نه ورته راتلی سوی. سیراب علوم ټک و ټوک و جنګ به اوس الحمدلله جنګ نشته. اوبه هم د خدای فضله ظاهره دومره څه ګزاره کوي. لوبیا تر مخته به په 500 په 600 کلدارې خرڅېده، اوس 600 افغانۍ ده. ډېره ښه برابره ده الحمدلله. ډېر خوشحاله وي، ډېر همطبه برابره ده. مخته دلته الوګۍ کرل کېدې او غنم خو بیا دغه مخته هم کرل کېده، اوس هم کرل کېږي. نور شی په دې منطقه نه دي خاص کړی. اوس لوبیا ښه حاصلات ورکوي؟ لوبیا ماشاءالله ډېر ښه حاصل ورکوي. په دې برخه کې مونږ دا مرسته دې راسره وکړي چې موږ ته دې سرې راکړي او کومک دې راسره وکړي چې موږ نور هم تشویق شو ورته او ښه سو دې ګزاره وشي. الحمدلله نو ظاهره امن لخوا ډېر الحمدلله په هغه کې په امن یو. مخکې د امن له لاسه ډېر موږ ناقرار وو، امن نه وو، یو شی هم نه وو. اوس الحمدلله ښه امن ده، ښه کار هم دومره خدای مهربانه ده، خدای چلوي، دومره ګزاره کېږي. د ګزارې والا خبره ده. ډېره ګټوره ده دا، خو که کال یې ساتي که 2 یې ساتي که هر څومره وخت یې ساتي هېڅ کوم مشکلات نه لري، نه شنه کېږي نه خرابېږي. او پیاز او دا شیان خو بیا چې د شي په یو وخت کې خرڅ نه شي د بیا دپاره خو هغه نه ساتل کېږي دلته، ولې نه خو یخې سکون شته او نه داسې ساتنې جایز شته. او دې منطقه کې پیاز ډېر کرل کېږي، هم نه دي چا ډېر کرلي. که وکري داسې معمولي کم کري چې د خپلې منطقې کې زیات څوک نه کوي. خو دغه یا غنم دي یا لوبیا ده په دې منطقه. او لوبیا دومره ډېره زر اوبه نه غواړي، اوبه ډېره غواړي خو دومره هغه نه غواړي، دومره ډېره نه غواړي لکه پیاز یا نور شیان نه دي، دومره ډېره اوبه نه غواړي او په کم وخت کې هم رسېږي. تقریبا 3 میاشتې ټول وخت لري دا رسېږي. او حاصل هم ښه حاصل ده، د خدای فضل ده، که حلال حاصل هم ده، ښه شی هم ده. د دهقان ته خپله مزدوري م ورګرځوي، ښه صحي یې ورګرځوي. نور زیاتې په دې منطقه خو داسې شی نشته چې سړی وایي. باغونه دي، د انګورو دي یا د مڼو دي، کم ویش شته. هغه هم د خدای فضل سږ کال برابر دي، هغه هم نه دی خراب، ښه سوي دي، ټول شی ښه سوي دي. او د اوبو سره چې دهقانان خپل احتیاط ونه کړي او څه ګزاره ونه کړي، دغسې وچې په دښتو یې خوسې کړي بیا خو دا ښه خبره نه ده. په اثر چې ظاهره رسېږي مازې سر و نوک رسېږي، داسې ډېرې اوبه نه دي، سړی وایي ډېرې اوبه دي، زیاتې نشته. اوبو سطحه ډېره کوزه شوې ده، دېګ نه حکومت موږ سره همکاري وکړي. بند سردې موږ ته ډېر نږدې ده، سره له دې چې دېرش ویالې راغلې بند سردې څخه، خو د موږ په سیمه باندې نه دي راغلې. مخته قدیمه ده، موږ ته معلومه ده چې قدیمه د دې په نقشه کې هم دا منطقه راغلې ده، منطقه کې راغلې ده، خو راته رسېدلې نه دي موږ ته. موږ دا غواړو چې دې چې موږ ته یو ناره پرېږدي چې موږ د اوبو سهولت پیدا شي. د اوبو زموږ سطحه ډېره ټیټه بیخي ډېره ټیټه ده او ډېر احتیاط اوبو ته دی. دا مځکې ډېرې کې حاصلخېزه وي، ډېر حاصل ورکوي، خو د اوبو کمبود دا وخت اوبه ډېرې کم دي. اوبه دومره نه دي چې زموږ حاصلات ورسېږي یا یې سطحه کې ورسېږي، بیا کمبود شته دي. بیا دې به نور د خدای خیر غواړو، خدای دې وکړي چې زموږ د عرض او خدمت هم واوري، دا رعایت هم واوري او دا موږ ته دا هغه وکړي، دا خدمت وکړي. موږ به ډېر خوشحاله شو. خدای دې تاسو سره موسی جان یم، د سلطان خېل د خروارانو د کلي یم. شکر الحمدلله بیخي برابرې دي، ښې دي نسبتا تر نورو کلو څه کالي ښې دي. نورو کلو کې به لارې بندې وي، څه کالي لارې خلاصې دي الحمدلله. بس په اوسه ورکوي خرید کېږي لوبیاو په افغانیو باندې. نو مخکې کلو کې به دلته جنګونه وو، نو موږ په دغو جنګو له وجې به خپل فصل ته به نه سوی راتلی، که به راغلو جنګ به وو، زخمیان مو ورکړي دي، مړي شهیدان مو ورکړي دي دلته. اوس الحمدلله امن ده، امنیت ته د خدای شکر راځي. بیخي اصلیات مو ښه دي، که د غنمو که د لوبیاو دي ښې دي الحمدلله. بس هېڅ مشکلات نه لرو. یو د اوبو له خوا هم لږ کمبودتیا ده، وچکالي خوار ځای ده، نو هغه دا سولر باندې یې کاږو، دا شمسیانو باندې اوبه راکاږو. نور الحمدلله خدای راځي. کرو یې دغه 4-5 کاله 6 کاله کېږي کرو یې ګټوره ده الحمدلله. بیخي موږ یې مثلا 25 منه تخم وشیندو، 400-500 منه لوبیا کوي، نو ښه ده الحمدلله. کېږي مثلا که ارزاني راشي بعضې خلک یې ساتي چې نرخ یې جګ سي پورته کېږي، بیا پرې هغوی قیمت باندې ورکوي.